شاپور ځدران پسې لکه څنګه چې ټول لوبغاړي او څومره هم چې پښتانه دي افغانان دي ټول ورپسې خفه دي، نو همدغه لړکې نازیه اقبال هم خپل پیغام په سوشل میډیا باندې خپور کړی دی. ډېره زیاته خفه ده، ډېر زیات خفګان یې ورپسې کړی دی. هغې څه ویلي دي، شاپور ځدران ته یې کوم پیغام خپور کړی، ویډیو راسره تر اخره وګورئ. نازیه اقبال تاسو ته به معلومه وي چې یو پښتنه سندرغاړې ده، ډېره مشهوره. هغې په خپل سوشل میډیا باندې یو پیغام شیر کړی دی چې د شاپور ځدران په باره کې او د هغه کورنۍ سره یې خپلې نیکې هیلې شریکې کړي دي او هغوی ته یې تسلیت وړاندې کړی دی، د صبر یې ورته غوښتنه کړې ده الله پاک د درباره، او هغه دپاره یې د مغفرت دعاګانې هم کړي دي او یقینا چې هغه یې په خپله ښه لفظونو کې او په ښه ټکو کې ستایلی دی. شاپور ځدران چې ډېره موده هغه بیماري تېره کړله او هغه یعنې کوم انسان چې بیماري تېره کړي نو په دې کې هېڅ شک نشته دی چې الله پاک د هغه ګناهونه رجوي. د شاپور ځدران ګناهونه به هم الله پاک رجولي وي. هغه چې تېره ورځ په نادرخان تپه کې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو، نو هر انسان چې د دې نه خبر دی خبرېږي نو د هغه زړه جاړي، ځکه چې یو داسې ځوان راوغورځېدو چې د چا د توقع هم نه وه. نو د دې هر څه نه دا معلومیږي چې دا زندګي چې دا ډېره زیاته مختصر ده. انسان په دې غفلت کې پروت وي چې زه به دا حکم، زما به بنګلې ګاډي به وي، زما به بهر ملک ته چکرې وغیره یو څه بل څه. خو که تاسو وګورئ نو شاپور ځدران په لږ وخت کې ډېر ځای ته ډېر لوړ ورسېدو او هغه داسې یو نوم پیدا کړو چې په دنیا کې داسې نوم ډېر کم خلک پیدا کوي. خو بیا هم که موږ تاسو وګورو نو هغه په دې کم عمر کې که دا نوم هم پیدا کړو، خو هغه الله پاک ډېر زر واخیستو. نو دوستانو زه به دا ووایم چې هر وخت دا سوال کول پکار دي چې الله پاک دې موږ تاسو ته کم وخت کې هم مرګ راولي نو د ایمان سره، او زموږ ستاسو د الله پاک اخره خاتمه په ایمان کې. یقینا چې تاسو به ما سره متفق یې زما په دې دعا باندې کمنټ کې امین ضرور ولیکئ. نور همدغسې تازه ترین اپډیټ به تاسو د ویډیوګانو کې درکوم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.